یو ملګری د یو دوه مسلو تپوس کړی دی. یو مسله دا چې کله انسان د ټیپ ریکارډ نه یا د ټي وي نه آیت د سجدې ووري نو دی به سجده کوي او که نه به کوي. او دویم تپوس دا دی چې کله یو انسان خپل تلاوت د ټیپ ریکارډ سره ټیک کوي نو چې کله دی پکې آیت د سجدې تلاوت کې دی به دوه سجدې کوي او که یو سجده به کوي. نو د اول مسلې جواب دا دی علماء لیکلي چې کله انسان د ټیپ ریکارډ نه آیت د سجدې ووري د باندې سجدې تلاوت نشته. او دا شان چې کله انسان په ټي وي باندې آیت د سجدې ووري او دغه آنلاین نشریات نه وي بلکې ریکارډ چلی نو په دې وخت کې هم د باندې سجده نشته. لیکن جامع الفتاوا والا لیکلي دي چې احتیاطاً ولا سجده پکار ده. خو که چېرته آنلاین نشریات د په ټي وي باندې اورېده یا په موبایل باندې د آنلاین نشریات کته یعنی آنلاین چې کوم د قرآن پاک په ټي وي باندې لګیا دی او تلاوت کیږي او دا شان دي د فیسبوک باندې یا یوټیوب باندې یو ویډیو لګولې چې دا اوس آنلاین تلاوت شروع دی هغه د اورېده نو که په دغه وخت کې پکې آیت د سجدې دغه قاري صاحب تلاوت کوي نو دی بیا سجده کوي. او دا شان دي په جمعات کې په لوسپیکر کې چې کوم تلاوت کیږي که په دغه کې قاري صاحب آیت د سجدې تلاوت کوي نو په دې صورت کې به هم د سجده کوي. کدی اوریدونکو د دغه آیت د سجدې کس کړي او کني کړي نو په دوړو صورتونو کې د باندې سجده شته دی. او دیم ته پوښتنه دا کړې دی چې کله ز خپل تلاوت د ټیپ ریکارډ سره ټیکوما یعنی ټیپ ریکارډ ما ولګولو په هغه کې د قرآن پاک تلاوت روان دی او هغه ز خپل تلاوت ټیکوم او زه مو سره اکه شان تلاوت کوم نو چې کله آیت د سجدې په ټیپ ریکارډ کې راشي او اکه آیت د سجدې زه ویم نو زه د سجدې کوم کيو نو جواب دادی چې په دغه صورت کې بعد یو سجده کوي ځکه چې دا کوم ریکارډ شوی دی په دې کې سټ کې دا غي سجده په د باندې نشته یو سجده په صرف د دې وجه نه ده چې د آیت د سجدې تلاوت ک